سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند بیاست، وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح، هم در تاسو ګورئ تکنیکل، هم در یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا پلی لیست، د کیپا د سلسلې دوهم کلاس ته. په دې ویډیو کې د کیپا اړوند خبرې کوو. بعضې کسان که راغلي دي پلی لیست ته نه وي، نو هغه که چېرته له امازون سره بلدتیا نه لري، امازون کې معلومات نه لري، نو دا د پروډکت هانټینګ اړوند کلاسونه دي د کیپا. یعنې کیپا د پروډکت هانټینګ یو ټولز ته په دې باندې خبرې کوو. نو تاسو باید لومړی مخکې له مخکې د امازون بیسیک کانسپټ تاسو سره کلیر بیسیک معلومات ولرئ. نو څنګه تاسو کولی شئ چې د موږ د چینل یا د امازون ویډیوګانې منظمې تعقیب کړئ. یوټیوب ته به ولاړ شئ، تکنیکل همدار یوټیوب چینل به دلته به ولیکئ. په دې تاسو کلیک وکړو، وروسته به سرچ کړئ. سرچ تاسو ته کلیک وکړو، دا پلیلیست په سر کې به ما چینل نوم درته راوړی، ګوره تکنیکل همدار. په دې چینل به کلیک وکوئ. کله تاسو کلیک وکړئ، ما چینل به درته راوړی، هلته به مختلفې ویډیوګانې وي. ګوره دا مختلفې ویډیوګانې دي. تاسو دا ویډیوګانې منظمې تعقیب کړئ. څه به کوئ؟ په دې پلیلیست به کلیک کوئ. کله تاسو پلیلیست کلیک وکړو، دلته به مختلف پلیلیستونه تاسو ته راوړی. اوس ګوره دا د شاپیفای کورس ده، هغه پلیلیست ده. دغه د امازون او د انلاین تجارت اصلاحات دي. لاندې لومړي معلومات تاسو له اصلاحات سره بلدوي. دغه چټ جی پی ټي د خپل څنګه ډول موږ بزنس کې استفاده کولی شو، څه ډول استفاده کولی شو جنې. او داسې دي دوی ویډیوګانې د پروډکت هانټینګ اړوند دي، عمومي ټول پروډکت هانټینګ او سورسینګ په دې پلیلیست کې ده. دا خپله د بانک سیستم د څنګه کولی شو موږ امازون لپاره خپل بانکي سیستم اکاونټ جوړ کړو، استفاده یې کړو. او دا هم د امازون بیسیک کنسپټ ده. لومړی که تاسو نوي یاست، د امازون معلومات نه لرئ، نو د امازون بیسیک کنسپټ دغه لس ویډیوګانې به وګورئ. له هغو وروسته به راسئ د خپله د امازون پروډکټ هانټینګ او د سورسینګ اړوند دغه دوی ویډیوګانې به وګورئ، تر څو تاسو مکمل په امازون باندې وپوهېږئ او څه ډول تاسو له امازون څخه خپل بزنس پیل کړئ. او همدا کولی شئ په څنګ کې دغه اصلاحات مو سره تعقیب کړئ. له هغه وروسته بیا د کیپا ټولز ته راسئ، د کیپا ټول سلسله مکمله تعقیب کړئ، تر څو تاسو د کیپا له ټول څخه په استفادې سره ځان ته یو بهترین پرایفټیبل پروډکټ پیدا کړئ. راځو کیپا دوهمې ویډیو ادامې ته. اوس په کیپا کې کیپا په کله موږ کیپا ته راسو، خبره د کیپا چې کیپا په دوه ډوله باندې ده. یعنې کیپا چې موږ استفاده کوو په دوه شکله موږ استفاده کولی شو. یو ویب بیس ده، ویب سایټ لري، یو ایکسټنشن ده. اوس ایکسټنشن څه ده، ویب سایټ څه ده؟ ایکسټنشن موږ په یو براوزر کې اډ کوو. راځو براوزر ته، دا براوزر ده ګوګل کروم، دا ګوګل کروم براوزر ده. په دې کې د ایکسټنشن موږ اډ کوو. اول څنګه اډ کوو؟ دلته ګوګل ته راځو، په ګوګل کې ورته لیکو کیپا، ګوره کیپا ایکسټنشن کروم. کله دا سرچ کو تاسو ته دغه اول اپشن ورته راوړی، کیپا. ګوره دغه کیپا امازون پرایس چکر دا وینئ. ګوره په دا په کروم کې راخیستی درته، په دې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې کلیک وکول، تاسو ته به دا سفر خلاصه کړي. په دې ځای کې به اډ ټو کروم لیکلی. اوس دا ما مخکې له مخکې اډ کړی ده، ما ته ریموو فرام کروم. زه نه ریموو کوم ځکه د ایکسټنشن چې استفاده کوم. تاسو به دلته اډ لیکلی، اډ به وکړئ. چې اډ مو کو، دا به اتومات تاسو ایکسټنشنونو ته راسئ. که ایکسټنشنونه په دې ځای کې دلته ایکسټنشنونه دي چې ما د امازون لپاره استفاده کوم، مختلف ایکسټنشنونه دي، هر یو ځان خپل هدف لري. اوس موږ د کیپا ایکسټنشن خبره کوو. دلته به راسئ، دا په دې شکل باندې داسې به وي. خو تاسو به دا کلیک کړئ چې تر څو دا ایکسټنشن انتخاب شي، راپاواله شي. وروسته به دا ایکسټنشن دغه ځای ته هم راسي، دا رقم به راسي. اوس به د ایکسټنشن تاسو څنګه استفاده کوئ؟ د ایکسټنشن چې داسې استفاده کړئ، کله چې تاسو په امازون سایټ ته رالاست، امازون سایټ ته رالاست، په امازون کې مختلف پروډکټ دي. اوس که تاسو چې هر پروډکټ کلیک کړئ، د پروډکټ په داخل کې تاسو کیپا ته هېڅ نه ځئ. د ایکسټنشن په مرسته تاسو ته د کیپا ټول معلومات، یا کوم معلومات دي، کوم ګرافونه دي، ټول تاسو دلته ښکاره کېږي. راځو دلته کته صفحه دې کته کشو، دغه ده ګوره کیپا سرچینګ روان ده. خپله د امازون په ویب سایټ داخل کې تاسو ته چې هر پروډکټ تاسو ګورئ، د همغه پروډکټ مطابق تاسو ته راځي. ګوره لومړی مالته ایکسټنشن یو غیر فعال بلته راپاله کړو، ځکه لږ وخت نیسي. کله چې دا فعال وي، اتومات ته دغه معلومات د پروډکټ اړوند راوړئ. اوس به دا معلومات راوړئ. موږ راځو ویډیو نورې ادامې ته. ایکسټنشن دا څه ایکسټنشن موږ خپله په اډ کول طریقه درته وکړو. په دې طریقه به تاسې اډ کړئ په خپل کروم براوزر کې. په دې ډول تاسو کولی شئ بیا استفاده کړئ. کیپا ټولز ته بیا تاسې نه ځئ، اتومات امازون په ویب سایټ داخل کې دا ده. ګوره ټول هغه تاسو ته راواړول، مختلف دا بیا ټول ګرافونه وایي، دا ټول منیوګانې وایو، ټول بیا ون بای ون ټول وایي څنګه کار کوي. خو دلته تاسو باید د یو سره پوه شئ چې دا څه شی ولو،
د دې لپاره ولو چې موږ اکستنشن په واسطه باندې کیپا استفاده کو داخل امازون کې. بل څه ده یو خېدي اکستنشن استفاده و بل ویب ده. ویب دی کیپا ویب سایت خپل استفاده کوو. څنګه استفاده کوي؟ راځي دلته ورته لیکي په براوزر کې keepa.com کله تاسو کله کیپا ویب سایت راخلاصي ویدای کیپا ویب سایت راخلاص کیپا په ویب سایت کې به تو اکاونټ جوړ کې اکاونټ کې مخنه اکاونټ کې لري اکاونټ په لاګین کې ساده جوړي یو ایمیل غواړي نو چې نه غواړي او بیا کله چې اکاونټ استفاده کوي د ټول برخو چې استفاده وکوي د ټول منیګانو صحیح استفاده وکړي ټول اپشنونه مکمل ډاټا ته درکې ته باید کیپا واخلې په 19 باندې کیپا خپل کې د یو مس لپاره وخت لري. اوس دغه د کیپا ویب بیس او د بلې ایکستنشن سو په دې استفاده تاسو پیدا اوس بیا په ویب بیس کې کوم اپشنونه دي دا ټول 1 by 1 وایو. بل کیپا دی تنها دی سیلرانو لپاره دغه چا لپاره چې غواړي په امازون کې پروډکټ خرڅ کړي تنها دی هغه کسان لپاره ده او کدي بایران لپاره هم دغه کسان لپاره ده چې مشتریان چې مثال پروډکټ اخلي کسٹمر لپاره هم ده. نه کیپا دی بعض اپشنونه دي کسٹمر لپاره دي چې هغه پروډکټ په امازون کې اخلي لکه کیپا له ټول څخه استفاده کوي او بعض اپشنونه به د سیلر لپاره دي چې هغه په امازون کې یو پروډکټ خرڅوي ځان لپاره بهترین پروډکټ پیدا کوي. دا دواړه اپشنونه دواړه کسانو لپاره دي دواړه کولای شي چې استفاده وکړي. دواړه به تاسو ته خایم چې څه ډول استفاده کولای شئ. مثال موږ راځو په امازون کې یو داسې پروډکټ خو په باندې ډیل لګیدل یو غټ تخفیف موږ اخلو په امازون کې خپل پروډکټ غواړو په شاپای کې خرڅ کوو په یو ښه پرایس مو ته پیدا کیږي. هغه پروډکټ مو پیدا کوو چې هغه په قیمت یو دم په ورځو کې راولېدلې هغه موږ ته ارزانه اخلو داسې پروډکټ پیدا کوو تخفیف پروډکټ پیدا کوو. نو دی بایران لپاره د ډول استفاده جن کولای شي په امازون کې په میلیونونو پروډکټ تو هغه تخفیف هغه ارزان ترين پروډکټ یو کټګوري کې یو مشخص پروډکټ څنګه پیدا کړي ولې کې په ټول څخه استفاده کوي. د سیلران لپاره چې غواړي بهترین پروډکټ پیدا کړي چې غزيات پروشات ولري ښه هیستوري ولري کوي خو بای باکس روټیشن ولري هغه هم دغه کې په ټول څخه استفاده کوي. نو هم دی بایران لپاره ولا هم دی سیلران لپاره ولا اوس د کیپا په ټولز کې کله چې کیپا ټولز ته مګرالو په وکي دغه منیوګانی دي. اول ډیلز ته ډیلز تاسو له نامو څخه پوهیږئ چې هغه پروډکټ په دې کې شامل شي هغه تخفیفي پروډکټ کې تخفیف ورکړل شوی 50% 80% 10% تخفیفي پروډکټ ورکړل شوی او بیا په دې کې هغه د پروډکټ کوم پیدا کول چې هغه مارچه کوي موږ یو بل پروډکټ ورکو بدل کې یا ټیټه کوالټي یا استفاده شوی د نوې راکړي او په بدل کې څو سرپس ورکو پیسې ورکو ان تبادله کې پروډکټ د اپشن هم بدی کېسته. بل دی ټریکینګ د ټریکینګ هغه اپشن ده چې د پوسټ باندې مو یو پروډکټ ټریک کوو یو پروډکټ مو وسو کتل ځان لپاره هټ کړی د غواړو د پروډکټ واخلو په امازون کې خرڅ کو اوس دا مو ځان لپاره ټریک کو ګورو یې چې دا پروډکټ څو وخت مثال پرایس راکته کیږي څو وخت پرایس لوړیږي یا هر وخت مثال پرایس یو ترکت بیا واخلم ټول تاغه ټریکې معلومات یو ګوري 1 by 1 دې کې بیا اپ هغه اپلیکیشن ته کتل شي چې په هغه کې کیپا استفاده کیږي په براوزرونو کې استفاده کیږي. بل ډیټا ست ټولو مهم اپشن ده په دې کې ډیر زیات اپشنونه دي د سیلرانو لپاره استفاده کیږي. دی پروډکټ ټول هیستوریکل ډیټا موږ ترا کوي چې هغه مو مخکې وویل شي پرایس هیستوري ده بای باکس روټیشن هیستوري ده بي اس ار هیستوري ده ټول ډیټا موږ ته په دې اپشن کې راکوي. نو دا څه منیوګان یا څه اپشنز دي 1 by 1 به تاسو ته ویل کیږي او عملی به درته کارول کیږي. نو له تاسو هیله کوم چې دغه سلسله ښه منظمه تعقیب کړئ ویډیوګانې تر پای وګورئ کوم پوښتنه هم درلودله په کمنټ کې له ما سره شریک کړئ زه خدمت کې یم او کوم چېرته غوښتل چې موږ انلاین کلاسونه جوین کړئ د امازون اړوند کولی شئ چې له موږ سره د واټساپ په شماره باندې اړیکه ونیسئ په کمنټ کې زه تاسو ته البته د ویډیو په ډسکرپشن کې دی اوس ما واټساپ شماره ته پرېږدم تر بلې ویډیو په لاس لپاره ما ښه وخت ښه چارې